د سورت چې دی د نوم الزلزال دی. زلزال ښورولو ته ویل کېږي، موږ چې زلزله ورته وایو هم د مځکې خوځښت او ښورېدل. دا نوم چې دی دا د سورت د لومړني آیات څخه اخیسته سوی دی چې اذا زلزلت الارض زلزالها. د دغه زلزال نوم رااخیسته سوی دی، د آیات پای کلمه چې ده پر ده باندې نوم ځینې جوړ سوی دی. یعنې هغه سورت چې په هغه کې د مځکې د زلزلې او د ښورېدو ذکر پکښې کې راغلی دی، په دا سر کې دا یې نو نښه سوه، د دې سورت لپاره نوم یې سو. دا سورت مدني دی، یعنې بعد الهجرت، تر هجرت وروسته دا نازل سوی دی او 8 آیاتونه لري. د ترتیب مصحفي په لحاظ په قرآن کې چې کوم ترتیب دی اوس 99 سورت دی، او د نزول په لحاظ باندې 93 دی. تر سورت النساء وروسته نازل سوی دی، هغه نو 92 سو، د 93 سورت د نزول په لحاظ. نو ترتیب نزولي او ترتیب کتبی تقریبا سره نږدې دي. دا 99 دي څه پر بالا دي، او د نزول په اعتبار 93 دي. او رب کې د ما قبل سره دا دی چې مخکې چې هلته کومې مهمې مسلې ذکر سوي چې وصدق بالحسنا، تصدیق یې پر ښو خبرو کړې ده. دا د ښو خبرو کې یوه خبره دا وه چې انسان به دغه مجازات په قیامت کې پر دغه به معقده لري، وقوع د مجازات، وقوع د بدلې د اعمالو چې انسان دلته ښه عمل وکړي یا بد، د دغه جزا بیا راځي واقع کېږي خامخا. نو هغه یې دلته ذکر کړل، خو مجمل ذکر شو چې تصدیق پر ښو خبرو کړي. یا دلې نو اوس په دې صورت کې یوه خبره ځینې راپورته کوي چې یوه دا خبره د حسنا، بله دا ده، بله دا ده. نو په حسنا کې یوه دغه خبره هم وه چې سړی به عقیده ساتي پر دې خبره چې تر دا انسان ژوند چې تمام شي وروسته بیا داسې یو ټیم نو هم راځي چې باید بدله ورله ورکړل شي، جزا ورله ورکړل شي. دغه یې مضمون دی د دې صورت. ګواکې دا هم یو جزیه سوه د هغې کلیې څخه، هغې یو جزیه راپورته کړه ځینې. شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی خدای ډېر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر، الرحیم چې دی لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. نو الله عز وجل و اذا هغه وخت زلزلت چې وښورول سي، متحرکه سي، داسې خوځښت ورکول سي الارض د مځکه، چې وښورول سي د مځکه زلزالها په سختو ښورولو سره د دې دا شی چې دی چې څنډې یې نو ګای لږ ښورولو غواړي، ګای ډېر ښورولو غواړي. نو د مځکې ته دغه د دې څه مراد هغه د نفخې ثانیې وخت دی، دلته چې اوس ذکر کېږي. نو اپلا خو هغه اوله نفخه ده چې قیامت کېږي، خلک مړه سي. بله هغه دوهمه نفخه ده چې بیرته راژوندي کېږي، دا هغه وخت دی. نو د مځکه الله تعالی په داسې ډېر شور سره وښوري لکه ګای چې موږ تاسې غنم پاکوو په یو چغل یا په یو غلبیل کې چې واچو نو سره ویښورو، برای هغه چې په غنمو کې پټې پټې ګزارې دي یا خاشي دي ګرده یې پر سر راشي. نو دغه مځکې ته الله عز وجل دغسې یو سخت خوځښت ورله راورکړي. دا د څه دپاره چې دا غرونه پکښې کې اوار سي ګر سره، دا د دې لوړې جوړې ګرده سره سي، باره داسې یو ښوی میدان جوړ سي. ولې خو دا ګرد انسانان باید سره وویني. نو که غرونه چې یو څه انسانان د غره و اخواته یو څه دې خواته دا خو نه سره وي، یو څه د غونډۍ و اخواته یو څه دې خواته دا خو نه سره وي، او چې ګرده داسې ښوی میدان شي نو به ګرده حاضر سي. د سوال و جواب دپاره دغسې میدان ته ضرورت دی چې ټول انسانان حاضر سره وویني. نو په دغه الله پاک دې مځکې ته سخت خوځښت ورکوي، باره چې الوړ ځایونه چې پکښې کیپیټ سي، چې په دې کې د ننه کم شیانې لکه ګزارې هغه یې پر سر راپورته سي، مړې به ګرده راپورته سي، جګ جګ به ودرېږي. بارانو په دې غرو کې خو رقم کانونه هم شته، د سرو زرو کان پکښې دی، د سپینو زرو دا پکښې کې دی، د مسات الیاقوت و زمرد و لاجوار دا ګرده، دا ښه فلزات مس و ژړ، دا چې نن انسانان جنګونه پکې دا به هم ګرده راوغورځېږي د مځکې د نسج څخه، دا به هم پر سر ښوی دغه رقم ودرېږي. نو انسانان چې د دې په نس کې دي یا هغه معادن یا دفینې چې خلکو زر پکښې پټ کړي دي، دا ګرده به داسې راپورته سي. نو دا هغه دوهم ښورېدلې علاوه اذا هغه وخت زلزلت چې وښورول سي الارض مځکه زلزالها په سختو ښورولو سره د دې چې دغسې کې واخرجت الارض، واخرجت او راوباسي الارض مځکه اثقالها هغه خپل درانه بارونه چې پر دې سته،
درانه بارونه په دې کې نو څه شي دغه ذخایر یې چې پکښې کسته دا معادن دا کانونه او دغه رقم هغه انسانان چې مړه سوي دي د دې په لړمانۍ کې پراته دي ټول به دا راڅرګند کړي داسې واخرجت دا به راوباسي په دې خپلو شورول الارض مځکه اثقالها هغه درانه بوجونه چې په دې کې شته هغه نو څوک سوه انسانان مړي او دغه نور شیان فلزات دا کانونه او معادن دا هم نو دا چې راپورته سي انسان خوش پر ده باندې دا زلزله په مځکه کې تېره سي نو خو لکه انسان چې په زانګو کې سره وشوړه دا رقم راوغورځېږي بر راکښېږي خو روح الله ورله راورکړي د دومې شپې لوی وخت دی نو دغه انسان چې دا کافر و دی د بعث منکر و هغه چې راپورته دا استاد دی برای ما لها څه شان دي دا مځکه دا څه پېښه شوه زه خو مړ وم ختم وم دا بیا اوس راژوندی سوم اوس بیا د مځکې تکان دی دور ویسته کېږي نو دې خود پوښتنه کوي مؤمن خو په دې نه متحیرېږي خدای منتظر ده دغه کار دی خو دلته لا خبر و چې دا کارونه ګرده کول کېږي هغه ته ډېر تحیر نه پېښېږي دا بل ته پېښېږي وقاله وبوایي الانسانو انسان به ووایي وایي ما لها څه شان دي دا مځکې ته دا څه ورپېښه شوه الله عز وجل نو چې دغه کار وسي دا مځکه وښورول سي خپل دغه درانه باورونه ګرده راوغورځول سي او کافر انسان ګویا سي چې دا څه حال دي دا څه ورپېښه شول الله وایي یومئذ تحدث اخبارها یومئذ نو په دغه ورځ به تحدثو بیانو کې دا مځکه اخبارها خپل خبرونه نن به نو باره دا لکه راډیو خپل خبرونه شروع کړي اوس نو څنګه خبرونه دا وایي د هر انسان خبرونه دا وایي یومئذ په دغه ورځ تحدث دا بیان کې اخبارها د خپلو خبرو نو اوس دا انسان چې زېږېدلی دی پر دې به تر وخته چې مړ سوی دی چې کوم کار و کردار یې پر دې مځکه باندې کړی دی نو دا به ګرده دا بیان کړي دا یو شاهد سو پر انسان چې دغه د مځکه لا وایي نو دا پخوا خو به لا په قتل مځکه به ګویاسې خبرې به وکړي معنا ویانده بسې ده چې دا کار پر ما کړی دی دا د دې پر مخ چې انسان کوم کارونه سرته رسولي دي د هر انسان ده نن چې دنیا ترقي وکړه نن مفسرین دا ورسره لیکي چې دا مځکه به عین د ټلویزیون کار ورکړي ولې چې انسان دا د ټلویزیون فلزات هم ګرده د مځکې څه راوتلي که هنداره ده خو خاوره ده د ټلویزیون پر مخ چې دا شیان معلومېږي خو دا هنداره د خاورو څخه جوړه ده که دا د دې د مثال په توګه په ټلویزیون کې اوسپنه د لینونه دي خو دا ګرده د دغه مځکې معادن دي پرله مرکب کړي دي نو چې انسان په دې مځکې په اجزاو کې داسې یو قوت کښېښاوه چې شی ښکاره کولی شي په دغه ورځ به د هر انسان لپاره دا مځکه ټلویزیون شي نو د ده ګرده کردار به د عکس سره ښکاره کړي ام به خبر ورته ویل کېږي ام به دی پکې ښکاره کېږي چې دغه یې زنا ده دغه یې لمونځ دی دغه یې حج دی دا یې زکات دی دا یې جهاد دی دا ټوله به ښکاره کړي دا به دغسې خبرونه وایي یعنی پخوا چې دا شی دنیا طریقې نه وکړه فقط موږ په بیان ترجمه کول چې مځکه خو بیان کوي نو نشته دنیا طریقې وکړه چې معلومه ده چې داسې بیان برادي چې د تصویر سره ول چې الله یې مځکې ته نسبت کوي کنې نفس د خبرو کار خو چې دی هغه خو د خپل اندام هم شاید پراده کوي ګویا یې په ما دا کار کړی دی یا چې ریکارډ یې ورسره ښکاره کړي چې دغه دې ورسره روان شي دغه ته پکې شمال په دې مځکه کې به الله د قوت کښېږي نو یومئذ په دغه ورځ به تحدثو بیان وکړي اخبارها د خبرو د دې چې د دې پر مخ څه تېر سوي دي ګرده به د هر انسان په هکله کښېږدي دا نو ولې دا مځکه دا کار کوي نن یې نه کوي په هغه ورځ یې کوي وایي بان ربک اوحا لها په سبب د دې چې بېشکه رب سته اوحا حکم یې وکړي لها دې در نه خو هلته د الله حکم پر وسي د الله حکم خو نو د کن په یکن خبره ده بس په دې کې بیا د انجینرانو ضرورت نشته چې راویې وغواړي بس چاره ورته وایي څه بره دغه مځکه بس هغه کار کوي بره یې ښکاره کوي تصویرونه نو بان په سبب د دې چې ربک ستا رب اوحا وحي و حکم یې کړی دی لها دې در په دغه یې ښکاره کوي یومئذ یصدر الناس نو چې دا کار وسي نو الله عز وجل هغه بله مرحله وسپسې را بیانوي چې نو دا چې هم ګرد ریکارډونو شیان ښکاره سو باره خو هلته مجازات شروع سي نو ختولو ترازو به ولاړي فیصلې به کول کېږي یوه ته باید د دوژخ په خوا کې ودرېږي بل ته باید د جنت په خوا کې ودرېږي دا ډلې چې برابرې سولې د جنتیانو د دوژخیانو نو الله یې دغه د ډلو ځای بیانوي یومئذ په دغه ورځ یصدرو راوبګرځېږي الناس و خلک اشتاتا ډلې جماعت نو لوی ډلې به دا د دوژخیانو ډله څېړه روانه د ملایکې کشي دا د جنتیانو ډله روانه د جنت ته روان دي نو دا اشتاتا جماعت به تېرېږي یو د دوژخ پر خوا بل جماعت به د چا د جنت پر خوا نو الله وایي د هغه ورځ ده یومئذ په دغه ورځ چې دغه کارونه ګرده ترسره سي دا اوس ذکر شول په دغه ورځ به نو یصدرو صدور رجوع به وکړي راوبګرځېږي الناس خلک اشتاتا متفرق معنا ډلې دوژخي و جنتي دا به را روان د څه دپاره لیورو چې دوی ته وښکاره کړه سي ور ولیدل سي اعمالهم اعمال ده نو اعمال خو دې ولیدل سي خو د مځکې ورته بیان کړله
په ټولو ترازو کې دا خبره ورته روښانه سوله، فیصله پر وسوه، نو خود به در لیورو د اعمال راوجې خواته به جزا ږدي. لیورو چې دوی ته ورښکاره سي، ورولیدل سي جزاء اعمالهم، جزا د چا؟ د اعمالو د دوی. د خپل عمل بدله وس نو جنت ورښکاره که ورته دغه جزا دي ورځه یا دوزخ ښکاره که چې دغه جزا دا مطلب سو. نو دوی به ډلې ډلې راځي د څه دپاره؟ لیورو چې دوی ته ورښکاره سي اعمالهم، جزا د اعمالو، چاته جنت چاته دوزخ. نو دا څنګه کېږي؟ دا چې بیان اوس خلاص، نو الله عز وجل اوس خلقو ته قانون بیانوي. فمن نو هر هغه څوک یعمل چې دی عمل وکړي په دې دنیا کې مثقاله په اندازه سره، په وزن سره. مثقال په معنا د وزن راغلی دی، وزن اندازه. څونه قدر؟ ذرة د یوې ذرې. چې په وزن د یوې ذرې څوک عمل وکړي، څه شي عمل؟ خیرا خیر یرهو، دی به هغه وویني، معنا د هغه بدله به وویني. داسې نه چې کیدای چې دا به دغسې محمل ولاړ شي هر څه وي. اوس ګورئ ذره څه ته وایي؟ په ځینو تفاسیرو کې وایي چې ذره چې د هغه سرکې میږي ته وایي. سرکۍ میږي کوچنی نه دلته په خونو کې روان ګرځي. څوک وایي ذره چې د هغه د لمر وړینګې ته چې داسې وګوري چې یو خونې ته راشوه سوي د لمر رڼا، په هغې کې چې په دا فضا کې کوچني کوچني شیان دوی ایسته کېږي چې سړی ورته وګوري د ده په رڼا چې داسې راغلي، دغه ته ذرې وایي. څوک وایي چې لاس داسې پر خاوره کښېږدي داره که برای د سپورته کې په دا لاس پسې چې دا ګرځ وموښتي، نو دا ګرځ خو کوچني کوچني ذرات دې سره جمع سوي دي دا رقم. دا لاس چې سپېره دی دغه کې خو دا ذرات یې داسې پر کښېښودي لکه څه چې د کله به ټکي داسې کښېږي ګرده لاس دی ټکي ټکي سي باره دی شین معلومېږي چې نو ګرده شین دی، کنې ګرده خو شین نه دی خو ټکي پر ډېر سوي دي. نو دا لاس چې ګرده خړ معلومېږي، دا خو هغه کوچني خړ خړ ذرات چې د ځمکې پر موټر کې پر یو مټ چې کښېږدي دا رقم فعله هم کله دی خړې خوا کوچني کوچني ذرات. نو باره سړی هره ذره جلا نشي تفکیک کولی، فقط یو خړوالی ویني باره دا لاس نو اوس خړ دی په خاورو لړلی دی. دغه قدر خیر کار چې راوکړي الله عز وجل لا به دی د هغه څه شي وویني، د هغه بدله وویني. فمن نو هر هغه څوک یعمل چې دی عمل کوي په دنیا کې مثقاله په وزن و تاله سره ذرتین د یوې ذرې د سرکې میږي په شان، یا د هغه خاورو د ذرې په شان، یا د هغه ذرې چې د لمر په وړینګه کې یې ویني، چې دغه نه قدر وزن یې خیرا خیر یرهو، دی به هغه وویني. دلته نو یو شی دا ورسره پروت دی چې دغه خیر عمل چې دی کوي چې د ایمان پر بنیاد دی. اوس به نو ته کافر خو هم د خیر کار کې را بس پر دغه ځای به پول درته جوړ کړي، دا نو خیر دی که شر کار؟ بابا خو دا خیر کار دی، نو دا دې خو څوک شر نه سي ویلی، که شر ورته وایي غلطه ده چې کوي. یا د مثال پر راغلې پر یو ځای باندې هسپتال جوړ کړي، خو دا خیر کار. نو دا ته ما الله پاک بدله ورکړي، یا نو خدا پر ایمان باندې دی استوار. په دې دنیا کې الله تعالی بدله ورکړي. د کافر یوه نیکي الله په ځان پسې نه پرېږدي. د کافر یوه نیکي چې د اخرت یې الله پاک نه پرېږدي، چې بیا دورې دی باره وایي چې ما سره الله ظلم وکړي، ما خو دا پلانۍ نیکي کړې وه، نو کومه ده چې بدله یې راکول سوه، وعده یې هم کړې وه. نو د ده هر څه نیکي چې ده پر دې دنیا یې بدله ورکړي. نو چې دی نیک کارونه کوي د ده نوره دنیا ترقي کوي، نور یې کار سمیږي، ولې خو دلته یې بدله ورله ورکوي. او مسلمان چې بیا نیک کار کوي د هغه بدله ګاه دلته ورکول کېږي، په آخرت کې خو ده چې ده د نیک ګاه یې ګاه نه د دنیایي بدله، او د کافر خامخا په دنیا کې ده. نو یو ایمان شرط دی که چا عمل وکړي د خیر یوه ذره قدر کوي، مګر و چې پر ایمان ولاړ یې هلته به خامخا بدله وویني، کافر یې درې بدله نشي لیدلی. بل مطلب دا هم ورسره غواړي چې دی خیر یې وکړي یوه ذره الله یې بدله ورکړي چې دا خیر نو باقي یي، مسلمان دی خیر یې وکړي، مګر بیرته دا رقم څه باره دونه ګناهونه وکړه چې خیرونه یوړه باقي نه وګر سره نه، یا بل یوه ځینې کش کړي، پر بل یوه یې ظلم کړي. په آخرت کې خو دا رقم هم کېږي، یو مسلمان پر بل یوه ظلم کړي، د بل حق یې خوړلی، باره په ورځ د قیامت په ده باندې څېړه نور خلک پسې باره پسې راسي وایي ما چا د ښکنځل کړي، یا بل ما چا پلانې کړي، دا رقم عریضې پر ده وسي، عریضې چې وسي بهر نه الله پاک هغو خلکو ته وایي چې نو اوس خو بل رقم نه کېږي، د ده د حسناتو څخه به یو څه یو څه درکوو غاړه به م باسو، د ده نیکۍ دې یوه چا ورکړه بل چا ورکړه بل چا ورکړه باره خلاص شي، مګر پوروړي لا ولاړ هغه یو وایي ما زه وهلی یم بله ما سره څه کړي بله زما سره څه کړي. نو الله تعالی به راوایي نیکۍ خیالې ته مامې سولې. نو اوس به داسې چم وکړو چې ته کومې بدۍ لرې هغه به پر ده کښېږدو، باره به دې غاړه ووسي. نو دې سړي کومه ده چې د خپلې نیکۍ بدله یې ولیدل. نو موږ وایو چې یو خو شرط یې دا سو چې هره نیکي چې پر ایمان استوار یې الله یې بدله ورکړي، او بل دا دی زه د هغه نیکي بای نه لري تر قیامت یې نو ورسوي، داسې نه چې بایللې نو بیا ده ته بدله نه ورکول کېږي. نو دا شرط دلته غواړي ورسره دا دواړه. نو هر هغه څوک چې عمل وکړي په اندازه د یوې ذرې خیر یرهو دی به هغه وویني، معنا بدله به یې وویني. ومن او هر هغه څوک یعمل
چې هغه عمل وکړي مثقاله په وزن سره ذرة د یوې ذرې شرن شر یرهو دی به هغه وویني، معنا جزا د هغه به وویني. شر بیا دغه رقم دی چې دی دا شر وکړي چې شر یې نو تر چا پورې پاتې سي، تر آخرت ته یې ورسوي. ګای ګای یو سړی بد عملونه وکړي یا پرې توبې وکړي، الله عز وجل توبه قبول کړي، نو خو د عملنامې څه محو سوه خبره. حتی د کرامو کاتبینو د حافظې صلاحوز چې اعلانوي ته به راخوا چې پر دنیا داسې بد کارونه کړو، کومه دی چې جسر ته جزا ورکړه، بابا دې وختې توبه کړې د هغې ګرده خراب کړي دي. یا دا رقم دی ان الحسنات یذهبن السیئات، بد کارونه یې کړي دي، برای بیا دونه حسنات یې کړي دي چې هغه حسنات پر دې سیئات را غالب بس وجه الله پاک هغه ګرده په محو کړي دي. اوس نو بل انسان برای دا خو هلته په دنیا کې مال داسې بد کارونه کړي، نو خو الله پاک وایي چې دې به دغونه حسنات یې وروسته کړي دي او هغه یې ګرده په خرابي کړي دي دا رقم. نو په دا شر کار کې چې دی هم بقا غواړي. دلته چې د الله تعالی دا کلیه دا قانون کښېښود چې هر چا که په دې دنیا کې په اندازه د یوې ذرې د سرکې میږي په شان شر وکړي لا به هلته وویني، مګر وچ نو پر هغه به دې په ده پسې پاته یي خرابه کړې یې نه یي په توبه او په نیکو اعمالو سره. ومن او هر هغه څوک یعمل چې عمل وکړي مثقاله په وزن وتعاله ذرتین د یوې ذرې معنا د سرکې میږي په شان یا د خاورو د ذرې په شان شرن شر چې دغونه که وکړي یرهو دی به هغه وویني، یعنې بدله د هغه به وویني. نو په دغه صورت کې مهم ټکی چې الله پاک هغه مجازات بیان کړي چې دغه مجازات باندې به سړی عقیده کوي. هغه چې دا تصدیق پر حسنا پر نیکو خبرو په نیکو خبرو کې به دغه د مجازات وکړه، خیر دی که شر دی د دې مجازات را روان دي او په دغه ورځ باندې راځي چې د ځمکې ته خوځښت ورکول شي، خپل د پینې ګرده راوباسي.